مننه. وخت مو په خیر پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته. د خبرونو سرټکي: په غزني کې 32 میلیونو په ارزښت د پراختیایي پروژو پیل. نوې ډیلي له 4 کلن ځنډ وروسته افغانانو ته ویزې ورکول پیل کړي دي. بشپړ خبرونه: غزني ښار د 4 او 5 ناحیو مربوطاتو کې د 2 سړکونو او 2 استنادي دیوالونو جوړول چارې پیل شوي دي. د یادو پروژو د پرانیستې پر مهال د غزني ښاروالۍ سکټوري او مسلکي امر فضل احمد مدني وویل پر یادو پروژو څه باندې 32 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې د نړیوال بانک له لوري ورکول کیږي او تخنیکی چارې د خدمتونو دفتر یا UNOPS مؤسسه یې پر مخ وړي. هغه زیاته کړه په دې پروژه کې شامل سړکونه چې په پاخه او اساسي ډول جوړیږي 1200 متره اوږدوالی او 7 متره سور لري. د نوموړي په خبره په یادو پروژو کې د 2 استنادي دیوالونو جوړول هم شامل دي چې په قلعه امیر محمد خان او توحید آباد سیمو کې به د 1500 مترو په اوږدوالي 4 متره لوړوالی او 1.5 متر سور په درلودو جوړ شي. هغه ونه ویل چې د یادو پروژو چارې به په څومره موده کې بشپړې شي، خو په خبره یې هره ورځ به پکې 400 کسان په کار بوخت وي. ورته مهال د غزني ښار د یادو سیمو اوسیدونکو د یادو پروژو په پلي کېدو خوشحاله دي او له حکومت او همکارو موسسو لا ډیر پاملرنې غوښتنه کوي. تازه نوې ډیلي له 4 کلن ځنډ وروسته افغانانو ته د ویزو ورکول پیل کړي دي. هندي رسنیو له دې ډلې هند ورځپاڼې پنجشنبې د مې په 25مه خبر ورکړی چې افغانان په ځانګړي ډول پانګوال، هنرمندان، ناروغان، ورزشکاران او محصلین کولی شي د هند د ویزې غوښتنه وکړي. ورځپاڼې لیکله چې د اقدام د 13 اپریل میاشتې په وروستیو کې د نوې انلاین ویزې د ویب پاڼې په پرانیستلو پیل شوي دي. دغه ورځپاڼې د هندي چارواکو له قوله ویلي افغانان اوس د سوداګري، درملنې، زده کړو او نورو موخو لپاره ویزې ترلاسه کولی شي، خو د هندوستان حکومت په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې ډیلي په 2021 کال پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته نه یوازې افغانانو ته د ویزو ورکول بند کړل، بلکې د صادر شوو ویزو د لغوه کېدو اعلان یې هم وکړ.